زر راځه کړي بیا به یو څوک سیټ رانه ونیسي. څه وشول؟ ولې ودرېدې؟ پیدا مې کړه. څه دې پیدا کړل؟ تا ته مې انګور پیدا کړه. پیار ہے تمہارے دلدار ہے تمہارے ہم سے ملا کرو ہم سے گلا کرو. راځه چې ځو. ګرانې په لنډ وخت کې به بیا وګورو. ای وروره ای زر شه پورته شه دا سیټ زما ده. رښتیا چېرته لیکلي؟ زویه ټیکټ باندې لیکلي. ته یې راوښایه. واخله وګوره. بلې په کوم ځای لیکلي؟ تا زما ټیکټ څیرې که. 100,000 دې لاس لرې که. کلر یې نه کم نو. بیا به دې په دې پوه کړم. وروره وبخه ته ډېر غوسناک انسان یې. زویه ډېره خندا درځي. یوه ورځ به خلک ما په مرمۍ ولي او ته به داسې خاندې. دا کوم بې غیرته زما په خېټه کېناست. په سترګو دې بټنې ولګوه. هغې ته بټنې نه وایي چشمې وایي. زما لپاره د کېناستو ځای نشته او ته دلته راځې راته قرار پروت یې او اوده کېږي. زویه زما نوم ډینجر راجو دی. د خلکو تباه کول زما کار دی. اوس ځه زه اوده کېږم. ګوره وروره په وروستي ځل درته وایم پورته شه. کنې داسې څپېړه به دې ووهم چې په ژوند کې بیا راویښ نه شې. که زما یوه څپېړه دې وخوړه نو د ریل نه به دې د باندې وغورځوم. زویه تا ته زما د طاقت اندازه نه ده معلومه. خو تا هم زما طاقت نه ده لیدلی. دا څه غویمه مو راخیستې ده. تاسې نه ګورې چې دلته ډاکټر ناست ده؟ ډاکټر کومه ده ډاکټر کومه ده ډاکټر؟ زویه زه یم ډاکټر که نه. ډاکټر یادو پرتاب رانات. او دا وار دې څنګه وکړه؟ دا وار مې ځکه وکړو چې یو ځل ډاکټر ماته پیشکاري راکړې وه. تر اوسه پورې مې دا کوناټۍ خوږېږي. اوس سخته د ډاکټرانو کرکه لرم. د نوم په اورېدو مې مازغه ورته خرابېږي. ډاکټر یو خو ته زما په سیټ کې ناستې او بل طرف زما زوی ډاروئ. ټیټي در پسې راوغواړم. څه ننداره مو جوړه کړې. دا د ټیټي صاحب هم راغی. ټیټي صاحب ته دوی ته ګوره که نه یو خو زما په سیټ قبضه کړی دی او بل خطرناکې وسلې ورسره دي. رښتیا زویه زما نوم د ښاغلی سوباري ټیټي. زه د خلکو نه شپېلک وباسم. خو واده ده ښځې ته شپېلک وهې؟ شرمېږې نه؟ مېرمنې ستا شکل خو د شپېلک وړتیا نه لري. ما تا ته شپېلک نه دی ویلی بدرنګې ښځې. دا څه وویل؟ ومې ژغورئ ومې ژغورئ. دا تاسې څه کوئ؟ د دې وحشي درندې نه ما وژغورئ. دا زما عزت ته لاس واچولو ما وژغورئ. راولې